اتم نمبر د اسلامی امت د علماو غفلت دی. دا ډیر مهم دی. د اسلامی علماو غفلت دا ډیر مهم دی. کله چې اسلامی امت علما دوی غفلت کوي خصوصا د عقیدې په برخه کې او دغه معاصر الحاد او هغه نورو برخو که دیموکراسي ده که الحاد دی دغه فتنو په باره کې معلومات نه ورکول، په دې باندې سترګې پټول یا خلکو ته نه ورښودل، دا هم د دې لامل دی چې الحاد دی اسلامي هیوادونو ته راشي او دلته دی وده وکړي. په دې برخه کې علما باید ډیر پام وکړي. د دغه الحادي عقیدې مفکورې په باره کې چې څومره دی توان لري وسی کېږي باید خلکو ته معلومات ورکړي. په مدرسه کې استادان دي یا د مکاتبو ښوونکي دي یا د پوهنتونونو استادان دي، دوی باید دا اسلامي وجیبه او فریضه ده چې د نوي مفکورې د الحاد د مفکورې هغه نقصانات ورته بیان کړي او خلکو ته یې وښیي. نه هم د واحد اسلامي خلافت سقوط، کله چې اسلامي خلافت سقوط وکړ او ړنګ شو، دا هم د الحاد په اسلامي هیوادونو کې د الحاد د خپراوي او د داخلېدو یو لامل دی. لکه لومړي سر کې چې په ترکیه کې د مصطفی کمال په دوره کې او یا هم په مصر کې داسې یو اسلامي خلافت مونږ درلود چې هغه ړنګ شو، هغه هم د داخلي خلکو طرفه ړنګ شو چې دا هغې وخت نه دا د الحاد ورستربلې په اسلامي هیوادونو کې پیدا کیږي او وده کوي. زما قدرمندو خویندو او ورونو، موږ او تاسو د الحاد پر رد باندې یوه لړۍ پیل کړې ده چې روزانه یا 2 ورځې بعد یو ویډیو تاسو سره موږ شریکوو. که چېرته تاسو څخه تیرې ویډیوګانې هغه تللې وي یا مو نه وي کتلي، تاسو کولی شئ چې زموږ پر یوټیوب چینل کې هم وګورئ. زموږ یوټیوب چینل ته ورشئ او زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او موږ هلته هم ویډیوګانې اپلوډ کوو. السلام علیکم ورحمت الله